عزتمند انسان د ماحول غلام دا انسان ته چې سنمونه ماحول مهیا کې دیغه غونډه دای جوړیږي الله رسول فرمای المولود یولد علی فطرت الاسلام بچای چې پیدا کېږي بدا په فطرت اسلام باندې په مزاج د اسلام باندې بچای پیدا شي او به مر پلور په ولاږي ماحول دته د يهودیت ماحول جوړ کی به مر پلور د واجنا د يهودي جوړ شي مر پلور نصرانیت ماحول ورته مهیا کی بدای نصرانی جوړ شي مر پلور د مجوسیت دغه ماحول ورته مهیا کی بدای مجوسی جوړ شي د ماحول سره عزتمند تعلق لري د ماحول سره تعلق لري دایوا خبره په میډیا باندې دایوا ویډیو گردش کوي چې د میشتو سره پښتنې علاقې د دیر طرف ته یو بچای ځوان چیږي خپل پلورا په ګلی اولی میریا په ګلی باندې اولی خلک ډېرې خبرې کوي چې دا داسې ویلو کړ دا بچای داسې او پلور داسې او عزتمند د مو کم سوچ مطابق نقصان بنیاد د دې ځای نه جوړ دا چې دغه بچی ته صحیح ماحول مهیا شو نه دا دغه بچی صحیح تربیت شو نه دا دغه بچی ته کچره دینی ماحول مهیا وا لکه څنګه چې دا نن بچی دی دغه چادر پوشیدو علم نبوی نه حصہ ورته ملاو شلا د مر پلور د پورا د افتخار سبب دا د مر پلور د پورا د خوشی او د عزت مقام دا د مر پلور د پورا د سترګې د چیګول مقام دا د مر پلور یې د عزت او د افتخار سبب بل بچاو ورته وګرځیدلا ویلې دغه بل بچی ته د قران او د دین ماحول جوړ شو ایک بچی تا دے دین ماحول نو جوڑ شوا ایک دان پیژاندل چے پلور سحق تا ایک دان پیژاندل چے میر سحق تا اللہ رسول فرمائی رضا الرب فی رضا الوالد دے پلور روزی دے رب روزی کول دا دے پلور دے روزی کول سرا تڑلی دی چانا پلور روزی دا دغنا رب روزی دا چانا پلور ناراض دا دغنا رب ناراض دا غیر انگی دے میر حق تا نو کچری بچیوں نے تدا سے ماحول وروشای اور توشای چې د خپلور پتو حق تا دغه میر پتو حق تا د تر دې دغه پتو حق تا د مشر اورر پتو حق تا د ګاونډي حق تا د علماوی عزت حق تا پتو باندې او په داسې زوی شي تربیات او پالنا روشي بیاغنا سم انسان جوړیږي